امریکا پر غني فشارونه ډېر کړي څو طالبانو سره پر یو موافقه سلا شي. وتلې ورځپاڼې سټارز اینډ سټراپز د خپل معتبرو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې امریکا په ډاکټر غني قوي فشارونه راوړي څو طالبانو سره یو جوړ جاړی وکړي. ورځپاڼه کاږي امریکا یاد فشارونه د دې لپاره پر ډاکټر غني ډېر کړي څو له هر څه ژر طالبانو سره پر یو موافقه سلا شي او په همدې توګه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابر شي. ورځپاڼې د کابل ادارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په هغو څرګندونو هم تبصره کړې چې ویلي دي دوی تر وخت مخکې هغو ټاکنو ته تیار دي چې غني به پکې کاندید نه وي. د ورځپاڼې په وینا غني دا طرحه د امریکا د موقت حکومت په مقابل کې چمتو کړي خو دا چې یا د طرحه به تر کومه حده د ښکېلو اړخونو ترمنځ د توافق وړ وګرځي دا به وخت ثابته کړي. د یادونې وړ ده چې د دوحې تړون مطابق افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور نیټه په پای ته رسیدو ده. امریکایي لوری هڅه کوي چې د خپلو عسکرو تر ایستلو وړاندې طالبان او حکومت یې توافق ته ورسوي او د دې لپاره په پام کې نیول شوی چې تر راتلونکو څو ورځو په ترکیه کې یوه غونډه هم راوبولي.